أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. عزتمندو اوریدونکو، الحمدللہ تاسو دغه ناسته مجلس د الله تعالی ملمانی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، مسلم شریف حدیث ته چې فرشتي رواني وي او هغه چکر لګي په دې دنیا کې او هغه ته تلاش وي د مجلس، بیا ګرځي یو ځکه یو فرشتہ आवाज وکي نور فرشتو ته چې تاسو چې د کم مجلس تلاش کوئ هغه دلته قائم شوی دی. نو انور فرشتي مراشي نو وګوري الته د قران کریم باندې چې کلم خلق راجم شي وي د هغه مجلس باندې هغه خپل وزر خوري کی او هغه باندې سکینات او هغه باندې د الله تعالی طرفنا آرام وي سکوني باغی باندې. نو دا هغه خوش قسمت مجلس ته الله تعالی دې مونږه د خپل دربار کې قبول کیو، الله تعالی دې خپل رضا ده پاره کی، الله دې مونږ تاسو په قرآن باندې پوي کی او الله تعالی دې مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي او بیا هغه عمل تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. تاسو چې کوم تلاوت واوریدو سورۃ الفاتحه ده، د دنوم ده فاتحه. فاتحه ولیکيږي ابتدا اولنې سورۃ. د ترتیب په اعتبار سره دا د قران کریم وړاندې سورۃ ده. نزول په اعتبار سره د دې مختلف روایت دي. یو روایت دا ده چې دا الله تعالی طرفنا 5 نمبر نازل شوی و، یو روایت دا ده چې دا الله تعالی طرفنا وړاندې نازل شوی و. دواړه خبره په خپل ځای کې صحیح دي. یو دریمه خبره هم دا مکه کې نازل شوی و او څلورمه خبره دا ده چې دا مدینه کې نازل شوی و. دا ټول په خپل ځای کې صحیح دي. دا ټول کم خلک چې وایي چې دا وړاندې صورت ته هغه سره دلیل دا ده، هغه سره دلیل دا ده چې دا په قران کریم کې وړاندې هغه صورت ته چې مکمل نازل شوی و. خبره صحیح ده. دینه مخکې چې څومره سورتونه نازل شوي وو الګ لک اقرا بسم ربک الذی خلق، دا 5 آیاتونه نازل شوي وو. نو سورۃ فاتحه وړاندې هغه صورت ته چې دا مکمل د الله تعالی طرفنا نازل شوی و. کم خلک وو چې وایي چې مکه کې نازل شوی وو نو هغه صحیح وایي، کم خلک چې وایي مدینه کې دا نازل شوی وو هغه صحیح وایي. ځکه چې دې باره کې یو روایت دا ده چې دا د الله تعالی طرفنا بار نازل شوی دی، بار نازل شوی دی سورۃ فاتحه. نو دی وجه هغه خبرم صحیح ده. او کم خلک چې وایي چې دا 5 نمبر دی هغه هم صحیح وایي، ځکه چې دې نمخ کې لکړم باندې آیتونه موږ تاسو ټول ته پته ده
او هغه باره کې روایت هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحیح دی او مضبوط دي چې اولی آیتونه اقرا بسم ربک الذی خلق نو معلومه شولا چې داړم بنې نو او دا معلومه شولا چې داړم بنې مکمل صورت نو خبره ټوله صحیح دي حالات مطابق هر چا د هغه حالات مطابق یو خبره کړې ده خو به هر حال د ترتیب په اعتبار سره دا د قران کریم وړم بنې صورت ده د دې بشمار نمونه مفسرینو نقل کړي دي لکه مثلا د دې یونم شفا ده ځکه چې سعید رضی الله تعالی عنہ یو اړ په لار کې په سفر باندې روانو هغه کې یو کلی نه هغه روټي وغوښته هغه د روټي نه انکار وکړو د جهاد سفرو بیا د کلی ولا خلک ورپسې راغلل چې مونږ د کلی مشر یا د کلی بادشاه لړم خړلې نو تاسو مسلمانانو مذهبي غونته خلک مونږ د بادشاه یا زمونږ د رئیس دم کوي چې هغه جوړ شي نو هغه لاړل هغه ور سره اولنا معاهده کې خدا چې کستاسو بادشاه جوړ شو نو موږ ته په بدل کې دومره ګډان برا کوي هغه وی سیدا نو هغه ادم وکړو الله تعالی هغه جوړ کو دا شک پرې وته دی ته چې آیا د دې دم باندې موږ د کم چې ګډان واغستل دا جایز دي کنه جایز دي نه دی وجنه د دې استعمال نه مخکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه کوي پیغمبر علی السلام هغه ته اجازه ورکو او بلکې دایم ورته فرمایي چې زما یې سمو کوي هغه وجه داوا چې هغه مجاهدینو ته خوراک هم نه ور کړي او دا به بعضو خلکو ځان لپاره دلیل جوړ کړي دی چې کني مونږه د دمونو باندې پیسې اخلو نه دا جایز دي دا دلیل دې لپاره کافی نه دی چې دمونو باندې پیسې اخلا یا کاروبار ته جوړوا قران کریم د کاروبار کتاب نه دی نه دا د ګټې لپاره نازل شوی دی او دا غي حالات او د دې حالت کې ډېر فرق دی ایو ځان ته موجوده د دې یو بل نوم دی رقیہ یعنی دم کوونکې چونکه دا صورت شفا ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دې کې د جسمانی او د روحاني بیماریانو علاج ده یعنی کچری یو سړی په جسم کې د شرک بیماری وي بدعات بیماری وي یا نور داسې ګندګي الله دې موږ تاسو بچ کړي د ټول ګندګیانو نه نو دا هغه بهترین شفا د په صورت فاتحه کې دا او دین علاوه کچری یو سړی د تکلیف جسمانی وي درد بیماری دا بخار وغیرہ نو د دې په دمول سره الله تعالی د هغه شفا هغه تکلیف لري کوي او هغه شفا الله تعالی ورته ور کوي همدارنګي د دې یونم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل هم غستره او همدارنګي دا په قران کریم کې هم ده چې دا القرآن ده القرآن لکیږي مور ته او د دې لفظي معنی ده راجمع کون کې معنا لفظي جمع کون کی مور تم ځکه وای چې د بچو د کور او د خاندان را جمع کون کی وزاریه وی د ټولو چونکه په قران کریم کې درې بنیادی مضامین دي توحید ده رسالت ده او آخرت ده نو په سورته فاتحه کې دا درې وړ مضمونونو تعالی اشاره کړې ده او دا د درې وړ مضمونونو یو قسم مور ده د هغه خلاصه ده نو دی وجنه دا القرآن هم ده دا سورۃ حجر کې الله تعالی د دې نوم غسته ده 7 المثانی و بار بار تکراریدون کی آیاتونه اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بخاری شریف او ترمذی شریف کی حدیث ته چې عمدہ غی الکتاب ده عمدہ غی القرآن ده د سورۃ فاتحه باره کې فضائل ډیر زیاتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای بخاری شریف حدیث ته چې لا صلاه لمن لم يقرأ الا بفاتحه الكتاب نه د منځ هغه چا چې اون ولي بخبل رکعات کې فاتحه دا غي سړی منځ نه کیږي چې هغه فاتحه اون ولي ها دا زمونږ بیا په امامانو کې اختلاف د خبر شته چې آیا د امام پسې ولاړ سړی بل ولی او کنه بل ولی دا یو اختلافي مسله ده او د اختلافي مسلې لپاره اول نه تاسو یو قاعده زده کړئ بس هغه قاعده په ټولو مور یا په ټولو آیتونو کې په ټولو اختلاف کې تطبیق کوي به تاسو ته مشکل بنه راځي هغه قاعده دا چې کم عمل مختلف صحابه کرامو کړی یا کم عمل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مختلف وختونو کې مختلف کړی په دې کې اختلاف نه ده پکار هر صحابي په سلاړې گمراه کېږي بنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما صحابه کرام د نجوم او د ستورو په شان دي چې هر یو په تاسو لاړ شي تاسو به گمراه کېږئ نه نو که تاسو ته یو ځکه کې اختلاف معلوم شو او تاسو ته دا پته هم لګیدا چې مثلا عبد الله ابن عباس یو قسم خبره کوي رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن مسعود بل قسم خبره کوي نو چې هر یو خبره تاسو منله نو گمراه کیږي بنا
همدارنګه تاسو ته معلومه شو چې یو عمل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو ځای کې کړی دی او یو عمل په بل ځای کې بل شان دی کړی دی دواړه صحیح دي هر عمل چې تاسو برابر شو دی باندې جګړه په دې باندې یو بل باندې الزام لګول په دې باندې کفر فتوی لګول دا فرقه پرستی دی او دا د اسلام انتهایی بنیادی دشمنی